تا په دې ویډیو کې ولې جړل دي چې تا چې کوم وخت رکوټ او هغه څه بل غریبي چې تا باندې تیر شوی و هغه ټول حقیقت خبرې کړې دي چې تا ویل چې پورا مونږ چې واړو مونږ څنګه غریبي و خو هغه چې تا د خبرې را سره واوري او چې تا ویل چې کوم کې غریبي مونږ د مور او پلار خو هغه کې ډېر غریبانانو او اوس پیسې رالي نو اوس را سره اوس مې مور او پلار نشته راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ مخکې ما ګورو چې ګرانو پښتنو نن د خپل د ژوند حقیقتي خبره کوم کله چې زه غریب وم او کمزور وم ما به دیاړیانو پورې ما سره پیسې نه وي نو مور سره ناست وم سار کې م چیس کلی نو ما مور ته ویلې مورې ولې په زړه دې څه ارمان دی وایي زویا په زړه مې یو ارمان دی چې زه عمره حج وکړم خو ما سره هغه ټایم پیسې نه وي ما به دیاړیانې کولې نو ویل الله به خیر کي اوس د دنیا هر څه ډېر تیر دي ما سره هر څه شته خو مور مې نشته ولې چې مور یو داسې هستي که نه چې کله ژوندی او ستا په سر یې لاسي ستا شاته دوایي نو سپین باز ګرځه والله که دې څوک یو ویښته ته مو ګوري خو چې کله دې مور وفات شي بیا چې په لار روانې که نه په لاره نو لارې لاروۍ نه به هم دوالي ولې چې بیا مور نه نو زه دا خبره مې زه کو که زه بېګا ډېر زیات خفه وم ډېر زیات مور راته را یاده شوی یو چې زه کله ګیر شوی وم نو په الله یقین کې چې زه په یو کوټه کې وم نو ماله به مور ډېره زیاته یادېده ولې چې زما کله مور ژوندی وه قسم په خدای ماته به دونه نقصان هم چا نه شو را رسولی اوس مې مور نشته کله مې یو اوچت کي کله هم بل اوچت کي دا زه په الله یقین کې زړه مې درد کوي دا میسج زما هغه خلکو دپاره دی د چا چې مور ژوندی پلار یې ژوندی چې قدر عزت یې وکوي چې څومره ستاسو د وس کېږي د هغې خدمت وکوي ولې که بیا هم سبا مور او پلار لاړه زما په رنګ یې به ارماني په زړه به م ارماني نو انشاءالله زه به د مور په ځای باندې عمره هم کوم حج به هم کوم انشاءالله صرف د چا چې مور او پلار مړی الله دې کل مؤمن مسلمانانو سره زما مور او پلار سره جنتي فردوس نصیب کړي او د چا چې ژوندي الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا ښایسته او ډېره زندګي ورکړي الله هم خوشحاله آباد او ژوندي بریالي لره